السلام علیکم ګرانو دوستانو. د راشد خان او ګیل ښه لوبه خو ټیوټیا بیا په 2 شپږیزو ګجرات بریالی کړ. که څه هم راشد خان زبردست توپچونه ترسره کړه او شوبمن ګیل بیا ښه توپخانه وکړه، خو ګجرات ټاینټس بیا په وروستیو کې له سختو حالاتو سره مخ و او راهول ټیوټیا بیا دا کمال وکړ چې په وروستیو 2 بالونو یې 2 شپږیزې ووهلې او ګجرات ټاینټس ته یې پرلپسې درېیمه بریا هم ور په برخه کړه. د هند تجارتي لیګ ای پی ایل 14مه لوبه د پنجاب کینګز او ګجرات ټاینټس لوبډلو ترمنځ ترسره شول چې د لوبې په پیل کې ګجرات ټاینټس لوبډلې پچه وګټله او پنجاب لوبډلې ته یې لومړی د توپوهنې بلنه ورکړه. پنجاب کینګز لوبډلې په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې وکړې چې له ډلې لیام لیګوسټون 4 شکرداون 15 منډې ترسره کړې. د ګجرات لخوا بیا راشد خان ډېر زبردسته ښایسته توپچونه ترسره کړل، 3 ویکټې یې واخیستې. درشن الکانډي 2، محمد شمي ارتیک پانډیا او لوکی پیرسګون هم یو لوبغاړی وسوځول. د 190 منډو هدف د ګجرات ټاینټس لوبډلې د یوې زبردستې لوبې وروسته په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د 6 ویکټو په توپیر یې پنجاب ته ماتې ورکړه چې پرلپسې درېیمه لوبه کې هم بریا خپله کړه. د ګجرات لپاره شوبمن ګیل 90، سایسو دارسن 15 او ارتیک پانډیا 28 نسوځېدلې منډې وکړې، خو راول ټیوټیا بیا یوازې په 3 توپونو باندې 14 نسوځېدلې منډې وکړې او په وروستیو 2 توپونو یې 2 شپږیزې ووهلې چې خپله لوبډله یې هم بریالۍ کړه. د پنجاب لخوا کاګیسو رباډا 2 او راهول چاهر یوه ویکټه واخیسته. دا د ګجرات ټاینټس لوبډلې درېیمه لوبه وه چې درېیمه بریا یې هم خپله کړه. د 6 نمرو په لرلو سره په جدول کې 2مه لوبډله سوه. همداراز پنجاب کینګز لوبډلې بیا 4مه لوبه وه چې د 2مې ماتې سره مخ سوه. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو هم در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.